له کار سره مینه او د لاسونو د خواري له چاڼ شوي خاورې د وطن لوښو جوړول دا کسب د هیواد په ګڼو ولایتونو کې اوږده مخینه لري چې د ډیرو د ډوډۍ ګټلو یوه وسیله هم ګرځېدلې ده. شپېته کلن شیرین اغا چې 40 کاله کېږي همدا یې کسب او روزګار ګرځېدلی وایي چې څوک د څه رقم لوښو فرمایش ورکړي نو جوړول یې دته ستونزمن نه دي. د نوموړي په وینا کلونه وسول چې له همدغې کسب ورته رزق حواله سوی دی او ماته ګوډه چاره یې هم روانه ده. د ورځې او دغه ګلدانې نه 100 دانې جوړوی شم یا 50 دانې منګي جوړوی شم نو داسې مختلفو ګلدانې چې 10 دانې جوړوم یا چاټي هغه 15 دانې هغه جوړوم نو وړې ګلدانې دا قسم ده کنه غټې ډېر ګرانه جوړیږي او واړه چې بیا زر جوړیږي نو په دې رقم باندې موږ کار کوو. په دغه کارځای کې شته کارګر له خپل روزګاره خوښ دي او وایي هغه لوښي جوړوي چې د وطن تولید دی او له دې لارې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ برابروي. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې بې روزګاره وګړو ته د کار روزګار زمینه برابره کړي څو ځوانان له ناقانونه لارو بهرنیو هیوادونو ته له ورتګ منع سي. 300 روپۍ راکوي زموږ د کور مشکل حل کیږي او نور هم خو خواهش کوم چې دغسې مثلا د خرید فروش لوګي کې د خپل خود د وطن صنعت استعمال کی ځکه چې خرید فروش خو چې ډېر شي د کاروبار هم خو ډېرېږي او زموږ د عام خلک چې وزګار دي او دا هم بېرته په دې کار لګېږي مثلا د خپل د کور مصارف پوره کوی شي. د کونړ جلال آباد په لویه لاره پروت دغه هټۍ کې هغه لوښي خرڅلاو ته پراته دي چې د کارګرو لخوا جوړیږي او په هیواد دننه کې ګڼ شمېر اخیستونکي هم لري. د کولالي سامان چې دی کنه موږ ته خپل شي دی زیاتره شي د جلال آباد او د لغمان د خپل خټګرانو لخوا جوړیږي دغه کولالي سامان او موږ ته راځي زموږ سره شي دی دغه د کولالي سامان کې چې دی جاکونه دي منګي دي بیا منګي کې چې دی ګلاسونه دي همدارنګه نور ځینې سامان مټونه دي د شمړو لپاره دي غټې دیګونه دي همداسې نور ډېر پخوا وختونو کې زیاتره خلک چې د ناشکان او نور چینایي او جاپاني دغه نور سیټونه استعمالول خو اوس په دې څو وختونو کې یعنې څو کلونو کې دغه سامان چې دی لږ بازار یې ښه شوی ده او موږ چې زیاتره چې د زیاتره مشرقي ځینو لپاره کوم خلک چې سیاحت لپاره راځي دا خلک موږ نه دغه شی نه وړي او همدارنګه ځینې خلک تحفې په شکل چې د خارجي ممالکو ته هم لیږي. د کولالانو په وینا چې اوس مهال د لوښو بڼه یو څه بدله سوې خو د هیواد په ډیرو برخو کې دغه لوښي له پخوا وختونو راهیسې په کورونو کې کارول کیږي او بازار یې هم تر پخوا ښه سوی دی.